یاران مې وژړېدو ټوله په غم زنګېدو راله بیبي یشا ورسره دواړه امامانو په ګریان سوله په ډېر خفګان سوله حبیب المجرېرئ په دنیا مناظرې اخر له ما پاتېرئ وای مو بېلتون دی که په زر کاله ایاز ګرځو اخر وفات ګرځو حضرت صدیق په ګریان برای وم پریشان په خواب مې پټ کو چشمان ما د بیبي د سر چادر څیرې خراب ولیدی دا مې په خواب ولیدی مبارک ورکه مانا چې یا رفیق زما بې ما به ګرځې تنها پړونی زه وم زه به ولاړ سم له جهانه څخه له خاندانه څخه حضرت عمر وویل د غدره د عدل له لاسه زما ولوېده دا خوب مې ولیدی تر اوسه مې خپل ځان ژاړي ټوله جهان ژاړي ولاړی غمخور د اسلام وختی زور د اسلام ژړېږي کور د اسلام چې حبیب کټ کې جامې خود به مؤمنان ژاړي ټوله جهان ژاړي د خوب تعبیر مې وکه حبیب زړه مې ښکه حبیب ویل صبر وکه دورازي زه وم زه به کوچ وکم تنها به شې په وویلا به شې حضرت عثمان رغېدو چې ما هم خوب ولیدو چې تلاوت مې کاوه یوه ورکه د قرآن له ما څخه تېرې سوه ژړا مې ډېره سوه افسوس ډېر د نبي کې چې یا عثمان غني ورکه زه وم خوبي زه به رحلت وکوم وایې به بیا رانه شي بل به پیدا نه شي حضرت علي و خفا د خوب معنا یې غوښته سفر مې سوی شکسته حبیب ویل ها سفر دې زه وم زه به سم له تا جدا بېلتون د زما وسته بیبي عایشه و فکري چې ما هم خوب لید برایي له ما څخه ما څو غمي حبیب ویل هغه غمی زه یم ته به کونډه شې زر به څرګنده شې بیا امامانو بیان وکئ د خوب داسې شان د جنت درخته لرزان حبیب ویل هغه درخته زه یم تای به بیجده سئ ډېر به خوابازي سئ وسې ژړل د جانان اوښکې یې تلې تو چشمان ژړل زمین و اسمان پیشوا حجرې ته ولاړ بیبي او امامان ژاړي ټوله جهان ژاړي ولاړی غمخور د اسلام وختی زور د اسلام ژړېږي کور د اسلام چې حبیب کټ کې جامې خود به مؤمنان ژاړي ټوله جهان ژاړي